لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د هېواد د تحصیلي بنسټونو د ژبو او ادبیاتو، ژورنالیزم، ټولنیزو علومو، جیولوژي او قانونو، ځمکپېژندنې او چاپېریال ساتنې پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دریم پړاو کلسټر پیل شو. یکشنبه د بامیان پوهنتون غصب شوې ځمکې د بیا ترلاسه کولو په موخه د لوړو زده کړو وزارت ټاکل شوي پلاوي بامیان ولایت ته سفر وکړ او د یاد ولایت مقام او پوهنتون له مسؤلینو سره یې لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت بشري سرچینو ریاست له لوري د افغان نړیوال پوهنتون 40 کارکوونکو ته د اداري پروسیجرونو 15 ورځنی سیمینار پای ته ورسید. دوشنبه په غزنی، بامیان، بدخشان او کندوز ولایتونو کې د لوړو زده کړو اماراتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو استادانو لپاره 3 ورځنی دیني علمي سیمینار د سیمه ییزو مسؤلینو په ګډون ترسره شو. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې د افتاء او قضا تخصصاتو څخه 30 تنه فاضلان فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. د بلخ پوهنتون استادانو لپاره 3 ورځنی دیني علمي سیمینار د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو معین په حضور کې پیل شو. چهارشنبه د هېواد د تحصیلي بنسټونو د ټولنیزو او ساینسي علومو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دریم پړاو کلسټر په بریالۍ توګه پای ته ورسید. او پنجشنبه د کندهار ولایت اماراتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو استادانو لپاره 3 ورځنی دیني علمي سیمینار د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په حضور کې پیل شو. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت د علمي پروګرامونو د پراختیا رئیس انجینر سردار والي صالحي په مشرۍ د دغه وزارت او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ترمنځ ګډه ناسته وشوه.